علماء ذکر کړی دي حدیث پرانا کې چې د دعا د قبلېدو 3 طریقې دي. ته څه غواړې؟ ښځه غواړې، بچی غواړې، هلک لور غواړې، مال غواړې، پاس کېده غواړې، ممبري غواړې، کونسلري غواړې، قرض نه خلاصېدل غواړې، چې څه شی ته غواړې او دعا کوي او دعا د الله دقسې قبوله کړه چې تاسو غوښتل. دې ته منو عن دعا قبلېدل وایي. ته چې څه غواړې الله دې هغسې یو طریقه دا ده. دویمه طریقه د دعا د غوښتو دا ده، ته چې څه غواړې الله دله هغه نه درکوي. په تاسو کې چې چا واده کړی دی یو بچي ورسره وي، ډاکټر صاحب سره بچی دی، اوس چې ډاکټر صاحب بچی ورته وایي ابو مال یو 10 روپۍ راکړه، څه پې کوي؟ خواږه پیالمه. ډاکټر صاحب وله 10 روپۍ نه ورکوي. دی چې څه غواړي ډاکټر صاحب وله نه ورکوي. تاسو نه بچي څه غواړي تاسو له نه ورکوئ. دقه بچی د لاس نه ونیسئ او بازار ته یې بوځئ، 100 روپو وله میوه والئ، ده به پیسه اخیسته، ماشوم به پیسه علي، قسمت پوڼی، پاپړ، دالسي، ربړي څیزونه، بس پلار له څه واخیستل؟ کیله، انګور، انار، مڼه، دی وله واخیستل. 10 روپۍ دې غوښتې، پلار ورله 100 روپۍ ورکړي. نو الله رب الجلال کله کله فرمایي بندګانو تاسو څه شی غواړئ زه هغه نه در کوم. نو څومره واقعات ستاسو زمونږ روبرو دي. اکسیډنټ مو کو الله دې نه کي، بال بال بچ گیا. نو خلک وایي یاره شکر دی چې د چا دعا به قبوله شوي چې مونږ خدای بچ کړو. زوی دې د کمره نه وغورځېد او سر یې راته ځمکې ده او چې تا ور منډې کړې تا سترګې پټې کړې الله اکبر، بس زوی مې مړ شو. چې لاړې هغه سمدس پاسېد منډې کړې. یاره چې د چا دعا به قبوله شي. الله وی ته غواړې یو څیز زه درله در کومه دا مصیبت ده نه در کوم. 10 روپو په ځای 100 روپۍ در کول غواړم خو ته پې نه پوهېږي. نو ته خو بس پاپړ ماپړ الې دالسي بېکاره شی بالي، زه در قیمتي شی در کوم. نو د دعا د قبلېدو یو درجه دا ده. درېیمه درجه دا چې کله ته څه غواړې الله یې نه درکوي. مصیبت د نوم الله نه لرې کوي. الله دله په آخرت کې خزانه کوي. الله اکبر. حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ باندې به 2 کسان الله د ځان سره نیسي. لکه مونږ چې سړی نه خوشحاله یو، مرید نه، بچي نه، رور نه، نو مونږ یې ترخ سره ونیسو داسې، او کله کله له سر یا ملا ټپو، بچیه زه تا باندې مین یم، کله یې ښکلو. حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ باندې به الله علماء کرام په خپل ترخ کې داسې نیسي. او دویم کس پکې کم یو دی؟ دویم کس هغه دی چې په دنیا کې ډیر د غریبۍ سره مخامخ دی. مګر ځای په دې څیزونو پسې ښه دې پسې مګر ځای چې دا مې وکړی، دا مې وکړی، دا مې وکړی. دا نه کېږي باباګانو. تاسو په ګوتو جوړه په ګوتو نه جوړېږي. چې کوم کار د کولو دی هغه وکړئ، ښه سبق ووایئ، ښه مونځ وکړه، ښه تلاوت وکړه، ښه ذکر وکړه. دنیا بس ارتویزې غونډه کې وکړه چې فارمیلیټي پوره کړي. بس سر مزدورۍ له وځه، دکان کولاو کا، نو خله پسې ما مونځ د نه قضا نه شي، تلاوت د نه قضا نه شي، ذکر د نه قضا نه شي. د دنیا فارمیلیټي پوره کا، د دین جوړوالي طرف ته لاړ شي. طالبانو کې هم دا څیزونه ډېر وي چې زه غټ مالدار وی جي، ما سره ډېرې پیسې وي. و د لیوني زویه، تا سره چې پیسې وي ته بیا مدرسې کې ناست وي، تا ته بیا کار دې څه کوو. زمونږ ملګری دی هغه ورور مې اته چې ماله پیسې راولېږه، افغانۍ دی امریکا کې پاتې کېدو، 50,000 روپۍ مو راولېږه. دا د 86 خوږه خبره ده. 50,000 روپۍ خو 50 لک روپۍ وي. او طالب په تماچه واغسته، اما نه غوښتې وي زه به کتابونه علم. بیا په مدرسه کې به سره تماچه وه، بس په مدرسه کې یو سړي سره جنګ شو، ډزه سړی ویشت، جیل ته لاړ. وی ما ته کور سوال جواب وشو، ما چې زه یې نه راوباسم، دا د ده ګناه نه و، دا زما ګناه دی. د پیسې غوښتې، ما له پیسې ورکړې.
د کوم طالب سره چې پیسې نه وي دې مازدیګر چوټۍ د خوشحالي طالبانو خوشحالي چې په جیب کې د پیسې نه وي رحمانه چې په ډک بازار رواني بازار نه دی سره چوټي کومه خلک اوس پاپړ علي داسې باندې زه به د ګورم ما چوټي نه کوم سبق وایم خو چې د چا پسې کې پیسې وي او ټوپونه وي خدای قاری صاحب اوس څه ټیم چوټي کوي چې د شپېلې په شانتې د براکټ په شانتې لاړ شم په دکان کې څخه پاپړ والا ما ډیو شربت والا ما اوس کړم نو چې کوم څیز ته غواړې الله یې نه درکوي نو حدیث مبارک کې راځي الله به د قیامت په ورځ دا غریبانان په خپل ترخ کې داسې ونیسي او د غریبانانو زما خزانو کې کمی نه و سره کمی نه و خو ما تاسو له ستاسو چاحت نه پوره کوم ما ته پته وه چې ستا لوښی ډېر وړوکی دی اوس د خپل وس مناسب به غواړې زمونږ استاد و په سکول کې و د هغه رشته دار په سکول کې استاد و مبارک مناسب دی رشته دار د عبدالاکبر خان ورته یو ورځ وی چې استاد صاحب ما بیګا خوب دې زه الو زما وی تا نه به الله غټ سړی جوړوي یو غریب سړی ورته وی چې ما بیګا خوب زه الو زما هغه الو زما خوب بشي خو استاد د هغې کلي و پېژنده چې دا غریب سړی دی نو غریب سړی به څه والوځي اوس خانان خو به الوځي خامخا خانانو ته به نوکرۍ میلاویږي خانانو ته به مشرۍ میلاویږي خانان غټان غټان پیدا دي دوی خو د موره جنتیان پیدا دي راځئ چې خوارو له جنت وګټو څوک چې د موره دوزخیان پیدا دي نو د هر سړي مناسب چې دی یو لوښی دی نو چې ته د خپل لوښي نه سیوا کاسې ته اوچته کړله یاره وړه که پلیټ ته یو چا ته وایي ما ته به کې دیګ چاول واچوه دا کې نه راځي بابا مات بشي لوښی دی ټوټې ټوټې بشي الله دله نه درکوي چې نه درکوي د الله نو څه مطلب دی نه به غواړې تېنه یو عالم دی هغه ما ته یو زنانه ټلیفون وکړو چې حضرت ما دعاګانې پرېښودې بس ما چې ولې بچیه ولې وایي دومره عمر وشو دعاګانې غواړم یو دعا مې نه قبلېږي ما چې ښه تا په خاوند کې او په الله کې فرق نه دی کړی دا ته چې کوم رویه کوې دا د خاوند سره پکار ده ستا په الله څه زور دی چې ته دعا غواړې او نه قبلېږي نه دې قبلېږي نه غواړې نو مه غواړه دی که نه ځکه کې هغه ته نقصان دی خاوند او الله وپېژنه الله څوک دی خاوند څوک دی په خاوند باندې به زور کوي راکه کو نه راکړي بایکاټ ته وکړه پلار کره کښېنه خو الله نه به چېرته ځي یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان لاړ شئ دی چغې ووهه ځئ سوشل بایکاټ وکئ نارې ولګوئ چې موږ ستا په حکومت کې نه پاتې کېږو وځئ ځئ د اسمان د کنارو نه بار ته وځئ تاسو نه شئ تللی چېرته لاړ شئ که نه وګورئ الله وایي نه شئ تللی چېرته نو چې نه شئ تللی نو ما سره دوستانې والا محبت جوړ کړئ ما سره بدماشۍ والا خبرې مه کوئ د دعا د رد کېدو سبب څه دی دعا ولې نه قبلېږي دعا ولې رد کېږي دا یو خبر یاد وساته ډېر خلک وایي مړه زه دعا کوم خو به دعا مې نه قبلېږي نو الله وایي چې ته نه وایي نه قبلېږي نو تاسو پښتانه نه وایي اکثر خلک مونږ ته وایي مولوي صاحب چېرې سره څکې نو چې ته زما نه تپوس کړې چې چېرې سره څکې نو دې مطلب خو دا دی چې نه څکم که نه نو که ته به ما څکولی چای به زما سره څکې ما وینا کړې ده زمونږ یو ملګری و مبارک مرشد ته دعوت ورکړو د موږ ډوډۍ خوري هغه چې راغی په کلي کې وګرځېد څه کار باندې نو بیا واپس تو هغه ته وی مولي صاحب وړوکی و هغه ته به مولي صاحب وي فلانیه مونږ ځو هغه وی نه که نه ډوډۍ به خورئ هغه نه مونږ ډوډۍ نه خورو وی مونږ چې اوس وړو هغه غلي دي د دې مطلب دا دی چې ډوډۍ به خوري چې تاسو او مونږ په ړه کې دا وایو په خولې خو دا الفاظ چېرته رالل چېرې دعا کومه مې نه قبلېږي مړه دعا کومه نه قبلېږي د دې مطلب دا دی ستا دعا نه قبلېږي
ورنه هر دعا قبلي. دا یو خبره ځان سره یاد وساتئ، هر دعا قبلي. خو علماو ذکر کړی دي چې دعا به څنګه غواړي. نو موږ د دعا چل نه راځي. نو یو زنانه ده، د هغې نوم فاطمه دی، مثلا زینب نومې دی، د هغې زوی دی لور ده، په یو کار کې پساو شو او دی دا ورته اواز کوي، دا بچی یا زینب یا زینب یا زینب. دا زینب د ده مور ده، دا فاطمه د ده مور ده. خو په دې الفاظو ممکنه ده چې د ده مور ده ته متوجه نشي. او که ده ورته الفاظ بدل کو، امی امی، خو چې په درېیمه پیره وي امی، نو مور به را منډه کړي. الله دې امی په ټکي کې یو محبت یې ښیي چې دا محبت د کومې ژبې نه ووت، نو بس مور چې دی په کوڅه کې هم د زوی نه امی واورېد، همیش دپاره ډېرې باحیا زنانه د ډېر دماغو د چکر د وجې نه په لوپټه کې هم بار ته به خپل بچي پسې راوځي، سره دی چې د حیا نه ډکي، دا نشي برداشت کولی. نو چې مور په امی امی ټکي باندې متوجه کېږي، نو الله مونږ ته وایي لږ د دعا چل زده کوي. دعا چې غواړئ څنګه به غواړئ. نو قرآن کریم او حدیثو نه چې سړی نچوړ راوالي، نو په دعاګانو کې اکثر ټکي ربنا یا ربي ټکي راغلی. آدم علیه السلام دعا وکړه، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ای زمونږ ربه، مونږ ظلم کړی دی په خپل ځان، که ته په مونږ باندې بخشش او رحم ونه کړې، مونږ به هلاک شو. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. ربنا تا دعا وکړئ. بس چې په ربنا سره دعا شروع کړه، د دې معنا دا ده چې ستاسو رب تاسو ته د امی امی ټکي په شانتې متوجه شو. نو دعا کې همیش دپاره د ربنا ټکي کېدی. بعضې خلکو کې یو عادت دی، بعضې خلک الله ته خپله بدماشي ښیي، بدماشي ورته مه ښیئ. مثلا په تاسو کې یو کس دی، ښکلی کور دی، ښکلی ویډ ګاډی ورسره دی، بینک بیلنس هم برابر دی، صحت هم برابر دی. کله کله د ده نه تپوس کوي څنګه چل دی؟ مړه ما له خو الله الحمدلله ډېر څه راکړي، خو نوره جوسرانه کې هم ضرورت مې نشته. دا بدماشي الله ته کولی. داسې به نه وایې نه زه محتاج یم. الله کرها شکر دی چې څه راکړي دي، زه د دې لایق نه یم. خو څه وکړو، موږ په هر شي کې د محتاج یو، بیا به ترې غواړو. حدیث مبارک کې راځي د الله نه هر شی غواړئ، هر شی. په دنیا کې مالګه دومره ډېره ده چې هر چا په کور کې پرته وي. حدیث مبارک کې راځي د الله نه مالګه هم غواړه، مالګه راځه راکړه. هر شی د الله نه غواړه. چړیا دې د پیزار خراب شو، په 2 روپۍ به سمیږي، په 5 روپۍ به سمیږي، دا هم د الله نه وغواړه. هر شی د الله نه غواړئ. بس چې د الله رب ذوالجلال نه د غوښتو طریقه درته پیدا شوه، چل درته پیدا شو، بس تاسو وګټله. حدیث مبارک کې راځي چې د دعا په رکاوټونو کې رکاوټ څه شی دی؟ د دعا په رکاوټونو کې رکاوټ چې دی هغه ګناه دی. موسی علیه السلام ته قوم راغی، وی یا رسول الله باران نشته دی. موسی علیه السلام دعا ته لاس وکړ، ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا. قوم ورته ته خو عجیبه سړی، مونږ باران وغواړو، ته خدای زموږ ګناهونه معاف کړي. وی خو ګناهونه دي که نه، که دا ګناهونه معاف شي نو الله به مهرباني وکړي، باران به کشي. یوه مسله تاسو ته ده، هر چاته ده. د تره زامنو نه ورته ټینشن دی، د وروڼو نه ورته ټینشن دی، د ښځې نه ورته ټینشن دی، ګاونډي نه ورته ټینشن دی. غالبا په دې کې به داسې څوک نه وي. ډېر خلک وایي مال مې هم نه دی پکار، جایداد مې هم نه دی پکار، خو مړ چې د دې مصیبت نه خلاص شم. قربان شم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، قربان شم په الله باندې. د دې دپاره یې مونږ ته یو اسانه تجویز ښودلی دی چې څه چل به کوې چې ستا د رشته دارو
او ستا د ګاونډیانو او ستا د رونو بایګانو نه تا ته تکلیف دی دغې وخت کې به څه کوي چې دا مصیبت ته نه لرې شي. نو علماو کرامو ذکر کړی دي چې کله د چا د وجې نه تا ته تکلیف راغی، حکومت دی او ګاونډي دی او بل دی بل دی، په هغې وخت کې یو 2 رکعاته لمونځ وکړه، دعا ته لاس اوچت کړه، الله زه د دې لایق نه یم چې دا څه دې ما ته راکړي دي، دا څه چې زما سره دا ګاونډیان رشته دار کوي دا زما د ګناهونو نتیجه ده. خو زه تا ته یو درخواست کوم، زما بل ځای نشته دی، نو ته مې په خپل کرم باندې د دې مصیبت نه وساتي. دا څه چې راکړي دا مې خیراتي راکړلي، دا مصیبت رانه خیراتي درکړه کنه. نو علماء کرامو ذکر کړی دي چې ان شاء الله العزیز الله رب الجلال به دته د دې تکلیف نه نجات ورکړي. 3 سيزونه دي په دعا کې چې دا دعا قبليږي پای کې، نو د هغې وضاحت د کومه او بیا د دعا مواقع څه دي هغه به ان شاء الله العزیز هغه به بیا په بل ځای کې وایو. د دعا د قبلېدو دپاره کتابونو ذکر کړي دي د ټولو نه لومبنۍ نسخه دا ده چې یو سړی و چې زما دعا دې قبول شي، هغه دا ده چې خپل خوراک پاک، فاطب مطعمک یجب دعوتک. حدیث قدسی دی، الله فرمایي چې تاسو خوراک پاک کئ، هر شی مه خورئ، د هر چا نه مه خورئ، هر شي ته مه ګورئ، هر شي خېټې ته مه اچوئ، زه به ستاسو دعاګانې قبول کړم. 2یم څیز وانتصف للناس من نفسک، د خپل جانب نه د خلکو سره د انصاف معامله وکړه. زما به چې زما زامن دي زما سره ښه کوي او زما رونه دي زما سره ښه کوي، زه دې نه کوم، نه نه نه، د خلکو نه د خوالي مطالبه کوه، خلکو سره د خوالي مطالبه، خلکو سره انصاف وکړه. امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي خلک معاف کوه، درګذر ورته کوه، د قیامت په ورځ چې ستا ورور ته الله عذاب ورکړي تا ته څه پیدا ده؟ ځه ته په تکلیف کې شو، ما ته څه پیدا ده؟ نو ما پکې که نه الله زما بدله چانه ماله. 3مه خبره وخالق الناس بخلق حسن، د خلکو سره په ښه اخلاقو معامله وکړه. دا 3 کارونه چې بچا کې رالل حدیث مبارک کې راځي، زه به د هغه دعا قبلوم. یوې خوراک پاک شو، 2یم د خلکو سره د انصاف معامله وکړه، 3یم د خلکو سره په ښه اخلاقو معامله